تیرې کومه ویډیو چې ما ویب سایټس باره کې اپلوډ کړې وه ډېرو خلکو خوښه شوه. نو دې ویډیو کې ما ویل چې راځه دوباره داسې نور څو ویب سایټونه تاسو ته معرفي کوم چې هغې ته طریقې هم زیات کارونه کولی شي تاسو خپل اسان کړي. اول ویب سایټ راځو وایټ بورډ باره کې. وایټ بورډ داسې یو ویب سایټ ده چې ته کولی شي آنلاین که چیرې پریزنټیشنز لرئ که چیرې زوم میټینګز لرئ چې هر څه لرئ وایټ بورډ ویب سایټ لاړ شئ هغې کې کولی شي ته ماوس باندې ته ډرایینګز وکړي خپل چې کوم شیپس پکار دي ایکسپلینیشنز غواړئ هغه ټول کولی شي. ګور ریکټینګل باستلی شي سرکل باستلی شي. ګورئ چې سرکل که ما کوږ وږې زه هم وباسم بیا هم خپل بیسک شیپ چې کوم دی هغه صحیح کوي. نور هم داسې شیپس دي چې هغه که تاسو کاږه واږه وباسئ بیسک شیپس هغه تا ته پخپله صحیح کوي. نو ټولز لري پنسل ټول لاین ټول ټیکسټ ټول اریزر ټول انډو او کلر هم ته چینج کولی شي. ټیکسټ کولی شي په ټي انتخاب کا شارټ کټس چې کوم دي نو په اسانۍ سره کولی شي خپل ټیکسټ ولیکئ او هر یو خپل شارټ کټ لري چې پی فار پنسل ال فار لاین ټي فار ټیکسټ نو هر یو ته انتخاب کې کولی شي چې شارټ کټ له طریقې دغه کوم ټول چې دی ته انتخاب کړئ. دویم ویب سایټ چې دا بلش ده دا هم بهترین ویب سایټ ده چې زه هم کم وخت کېږي ته خبر شوی یم خو باید ډېر وخت د دې ویب سایټ نه زه خبر ولم. دې نه ته کولی شئ تاسو السټریشنز جوړ کړئ السټریشن پریزنټیشن یې جوړ کړئ. ته کله ویډیو جوړئ غواړئ چې یو شی وښایئ چاته چې زه دغسې کار کوم یا داسې پلیټفارم دی ایکسپلینیټري ویډیو اوسي نو کولی شئ چې کارټون شکل کې هغه ته پریزنټ کړئ. ته دې ویب سایټ کولی شئ السټریشن ته لاړ شئ او خپل ټمپلیټ انتخاب کړئ چې په کوم سټایل کې ته غواړئ چې انتخاب دې کو ته سمپلی کولی شئ چې خپل چینجز دلته اپلای کړئ. په خو رنګ چینج کړئ آبجکټس چینج کړئ. ګورئ چې که المپیاډ شی اوسي ته کولی شئ یو بل آبجکټ په ځای تبدیل کړئ. لاندې چې کوم پیشو یا سپی هر څه تاسو غواړئ سادګۍ سره تاسو کولی هغه چینج کړئ. نو د ویښتو رنګ یې چینجولی شئ د پتلون یا د کالیو رنګ یې چینج کولی شئ لاسونو سټایل یې چینج کولی شئ. ډېر چینجز تاسو کولی شئ دې کې راوړئ او اخره کې کولی شئ چې ایکسپورټ یې کړئ نو هغه تاسو خپل سوشل میډیاز کې یا ډیجیټل مارکیټینګ کې یوز کړئ. دریم چې کوم دا داسې ویب سایټ چې غواړئ تاسو آنلاین خپل بیسک پروفایل جوړ کړئ او چاته یې ورلیږئ تاسو تصویر نیم نور معلومات کولی شئ چې په اسانۍ سره ایډ کړئ هغه ده کارډ. کارډ پلیټفارم ته چې تاسو لاړ شئ یو ټمپلیټ ما مثلا انتخاب کو 2 دقیقو کې دا چې کوم معلومات دي دا جوړولی شئ تاسو ډېر ساده سمپل. ټیکسټ پکچر واخله پکچر دا اډ کا ټایټل دی ټایټل اډ کا ډسکرپشن یا معلومات چې کوم دي سوشل میډیا لینکس خپل ورکولی شئ ویب سایټس ورکولی شئ ډېر په اسانۍ کولی شئ چې ته دا چینج کړئ. بیک ګراؤنډ کا انتخاب کې تاسو کولی شئ چې د بیک ګراؤنډ کلر یا د بیک ګراؤنډ چې کوم سټایلز دي شیپس دي دا کولی شي چې په اسانۍ سره چینج کړئ. دې نه مخکې چې نور ویب سایټس ته لاړ شو که چیرې تاسو زموږ پیج یا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ چې داسې نور معلومات نه باخبر شئ. او راځو بل ویب سایټ ته. څلورم داسې ویب سایټ ده که چیرې تاسو غواړئ یو ویب سایټ هم وکتو او ډیولپر یا ویب ډیولپمنټ کې کار کوئ نو چې دې کې دا کوم پلیټفارم کې جوړ شوی کوم تیمز پکې استفاده شوي دي کوم پلګین پکې استفاده شوي دي کوم فونټس پکې استفاده شوي دي دا ټول ډېر په سادګۍ سره تا ته وټ رنز یو ایکسټنشن ده چې هغه به ته خپل ګوګل کروم کې واچوې انسټال به یې کړې. نو هر پلیټفارم چې ته اوپن کړې دا پاس د ګوګل کروم په راست طرف ته تا ایکسټنشن ښکاري نو هغه باندې به ته کلیک کړې تا ته د دې ویب سایټ ټول معلومات درکوي چې دا کوم پلیټفارم کې یوز شوی مثلا ورډپریس کې یوز ده کوم تیمز یې انسټال کړي کوم پلګین یې پکې انسټال شوي دي کوم انالیټکس پکې انسټال شوي دي کوم فونټس پکې یوز شوي دي ټول معلومات تا ته درکوي. ته کولی شي چې هر یو ویب سایټ یې تا فرینډ جوړ کړی اوس یې تا ته نه درښیي ته کولی شي دې ځینه د هغه پلیټفارم را پیدا کړي یا نور ویب سایټونه چې ته غواړې پوه شئ چې دا ویب سایټس په کوم پلیټفارم کې جوړ شوي سادګۍ سره کولی شي دې نه را پیدا کړي. یو بل ویب سایټ چې فری سټاک فوټیج دپاره ده فری سټاک فوټیج یعنې فری ویډیوګانې فری تصویران فری پکې پیدا کولی شئ هغه خپل سوشل میډیا کې استفاده کولی شئ ټیک ټاک کې استفاده کولی شئ خپل ډیجیټل مارکیټینګ ویډیوګانې چې کوم دي هغې کې استفاده کولی شئ. نو کور ډاټ کو داسې یو ویب سایټ ده چې هغې کې هر څه تاسو ته فری پیدا کېږي. ما یو بل ویب سایټ هم تېرنۍ ویډیو کې انټروډیوس کړی و لکه چیرې هغه ویډیو نه اوسي کتلي په انفو کې ما اچولی ده نو کولی شئ چې هغه ځان تاسو وګورئ. کور ډاټ کو داسې ویب سایټ ده چې اول خو به لاړ شئ هلته به ته سرچ کې چې ما څه شی پکار دي سرچ دی چې کو اول برخه کې تاسو ګورئ دا سپانسر شوی ده
شټر سټاک نه دا په پیسو ده دې نه که لاندې راشئ نور چې څونه ویډیوګانې یا تصویران یا هر څه تاسو ګورئ هغه فری ده تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ او خپل سوشل میډیاز کې یا نور یوټیوب چینل کې استفاده کوئ او لایسنس ته چې وګورئ دا کمرشل یوز د هم دپاره ده او پرسنل یوز ته هم ده نو هیڅ مشکل نه لري تاسو که یوټیوب چینل یا څه مونیټایز شوی اوسي کاپی رایټ کلیم پې نه راځي بل ویبسایټ چې کوم دا فلورش داسې یو ویبسایټ ده چې تا ته اتا ډیټا چې کوم انالیټکس دي یا هر څه دي تا ته په ګرافیکل شیپ کې تبدیلی او بیرته تا ته درکوي نو ډېر زیات ټمپلیټ دي پکې دی کې ته کولی شي هر نوع ټمپلیټ وغواړې انتخاب یې کړه خپله ډیټا پکې انزرټ کړه نو په همغه ټمپلیټ کې به یې تا پریزنټیشن جوړ شي او داسې نور هم ډېر زیات ټمپلیټس دي چې هغې طریقې نه ته کولی شي خپل ډیټا پریزنټیشن ته واړئ نو آخر کې چې کله کمپلیټ شو کولی شي چې سیو یې کړئ ایکسپورټ یې کړئ او ته هغې خپله ویډیوګانې کې خپل پریزنټیشنز کې استفاده کوئ آخري چې کوم ویبسایټ زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته معرفي کړم هغه لومن 5 داسې ویبسایټ ده چې ډېر په راحتۍ سره اسانۍ سره چې کوم هیډ لاینز ته لرئ کوم کانټینټ لرئ ته هغه کولی شي چې هلته یې اپلوډ کړئ ویډیو ته یې تا ته کنورټوئ پریزنټیشن جوړئ انیمیشنز ورکوئ ډېر په کم وخت کې نو ضرورت نشته چې ته یو ویډیو ایډیټر ته لاړ شې خپله ویډیو ایډیټنګ وکړې هغه جوړ کړي ګوره دې سیکشن کې دی ټول کانټینټ واچوه کنورټ ټو ویډیو به یې کې دې خوا تا ته به ټول ویډیو شکل کې وښیي او جوړه به یې کړي درته پریویو تاسو کتلی شئ نو دې کې بل هم داسې یو ښه آپشن ده چې کولی شئ تاسو یو آر ایل چې کوم ده دلته اډ کړئ خپل د ویبسایټ خپل د بلاګ نو هغې طریقې نه د هغه کانټینټ هم تاسو دې کې اچولی شئ نو ټایم سیټنګ پکې کولی شئ وایس اوور سیټنګ پکې کولی شئ چې خپل آواز ریکارډ کړئ او هلته ډایرکټ اټومیټک تا ته سیو شي نور هم داسې ډېر آپشنز لري میډیا میوزیک ته کولی شي ویډیوګانې خپل عکسونه میوزیک دلته اپلوډ کړي او بل ته کولی شي چې د ویډیو اورینټیشن چینج کړي آیا ته دا یوټیوب دپاره خپل کوي موبایل دپاره کوي فیسبوک دپاره کوي اورینټیشن به یې کلیک کړي او چیک به یې کړي نو خپله ویډیو به تاسو آخره کې ایکسپورټ کړئ وا به اخلئ از پریزنټیشن نو دا هغه ویبسایټ چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې معرفي کړل دې نه مخکې هم ما ویبسایټونه معرفي کړي دي که هغه ویډیو تاسو نه اوسئ کتلي په دې ویډیو باندې کلیک کړئ د هغه ویبسایټونه به هم تاسو باخبر شئ نو که ویډیو مو خوښه شوي اوسي سبسکرایب یې کړئ شیر یې کړئ خپل دوستان سره او بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو موږ نور ویډیوګانو نه باخبر شئ ډېره مننه